د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرښې. پنځمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. په دیني سختیو کې خوندونه دي. ای د دغې لارې لارویه، د حق په لاره مزل کول سخت دي. دا عین الیقین ته رسېدلې خبره ده، ځکه هره ورځ سختي، هجرتونه، زخمونه او شهادتونه لیدل کیږي چې د حق په لاره کې راځي. خو د دې لارې تلونکي له دغو سختیو څخه داسې خوند اخلي چې باچاهان یې له خپلې باچاهۍ نسي اخیستلی. ای ربه، موږ ته هم دغه خوند را نصیب کړې. ای زما دیني وروره، آیا تا د خالد بن ولید هغه کلمات نه دي اورېدلي چې وایي ما ته هغه سخته او یخه شپه چې د دشمن سره په جنگ یا په دشمن د حملې په انتظار کې سبا کړم ډېر خوښ او بهتره ده له هغې شپې نه چې زما محبوبې او ناوې ما خپل ځان ته وبولي او دې شپه کې ما ته د زوی د پیدا کېدو زیری هم راکړي. آیا تا د صلاح الدین ایوبي رحمه الله تاریخ نه دی لوستلی چې د جهاد زخم او شهادت مینې د قصرونو له ژوند څخه محروم کړي وو او تل به یې د دشتو او خیمو ژوند خوښاوه؟ آیا تا د عمیر بن حمام په اړه سیرت کې نه دي لوستلي چې کله له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې څوک شهید سي ضرور به یې جنت ته داخل کړي؟ ده ورته وویل: ای د الله رسوله، جنت د اسمانونو او ځمکې په څېر پراخ دی. د مبارک ورته وویل: وکې. بیا دغه صحابي خورما خوړل پرېښودل او ویې ویل: که زه ترې پورې ژوند پاتې سم چې دا خپل خورما یې وخورم، نو دا ډېر اوږد ژوند او وخت دی. خورما یې وغورځوله او تر هغه وجنګېدی څو چې شهید سو. دا هغه خوند و چې د یوې خورما د خوړلو وخته یې هم ضایع وویل او جنت یې ناوخته وباله او د خورما خوړلو وخته یې یوه لویه زمانه وویل. سبحان الله. آیا د خبیب بن عدي په اړه دې نه دي اورېدلي چې کله یې دار ته وخېژاوه د مرګ په وخت کې هم دا شعر ووایه: زه پر دې هېڅ پروا نه لرم که زه د مسلمان په توګه ووژل سم او پر کوم اړخ چې زما پرېوتل وي دا د الله په لاره کې وي، او دا یعنې شهادت د الله تعالی لپاره وي، او که الله تعالی وغواړي نو زما د ټوټې ټوټې غړو باندې به برکت نازل کړي.